سلامونه نیکه هیله او احترامات درنو لیدونکو شفیع خان یو ځل بیا تاسو سره د افغان کرکټ بای په خبرونه کې د خبرونه مو د ننګرهار ولایت ته راوړې ده او شروع مو د ننګرهار د ملي کرکټ اکاډمۍ څخه کړې دلته ځوانانو سره د دوی په تمریناتو د دوی په لوبو په ژوند باندې غږیږو دا خبرونه را سره تر پای وګورئ خوند ترې واخلئ او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ ترڅنګ مې یو ځوان ولاړ دی لومړی به له دې څخه وپوښتو چې نوم یې او د کوم ځای څخه دی مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې امزالي خیل دی د لغمان ولایت څخه یم او فعلا په ننګرهار کرکټ اکاډمۍ کې خپل تمرینات کوم ډېر ښه حمزه خان ستړی مشي او ښه راغلاست درته وایو په خپله خپرونه کې حمزه خان څومره وخت کېږي چې تاسې د کرکټ دغه لوبه کوئ زما تقریبا د دوه نیم کاله کېږي چې زه په خپل کرکټ کوم په راتلونکي کې څه غواړئ تاسو چې ما بیټینګ کوم په اکاډمۍ کې او زه غواړم چې زه آینده ته کرکټ کوم فیوچر لپاره چې ان شاء الله په فیوچر کې یو خلک غواړم مانوزي او یو افغانستان لپاره ډیر ښه ویاړونه لاس ته راوړم داخلي لوبو کې کله لوبېدلی یاستئ که نه او ما الحمدلله ما ډیر د کرکټ بورډ ډومېسټک کرکټ هم ما کړی دی او ما ډیر لیولونه هم کړي دي چې هغې د جملې څخه ما انډر 16 ریجن میچونه ما کړي دي کیمپونه مې کړي دي او همدارنګه ډومېسټک کرکټ هم ما کړی دی د کوم لوبغاړي سټایل د ډېر خوښیږي چې وغواړي هماغسې پر مخ باندې لاړ شي د خپل افغانستان په ټیم کې مې د خوښي لوبغاړی چې دی هغه اکرام علي خیل دی او د نړیوالو کې چې دی ګلوبل لوبغاړو کې چې دی هغه زما د خوښي لوبغاړی چې دی هغه ویرات کوهلي دی د دې نه علاوه نور څه غواړئ چې مطلب په راتلونکي کې نور څومره پرمختګ ته وکړئ ان شاء الله موږ بس هڅې خپل ډېرې کوو خواري خو موږ ډېر کوو زحمت هم کوو په دې خاطر چې په راتلونکي کې ډېر لیولونه موږ ته مخ کېږي چې هغې کې به ان شاء الله موږ انډر 19 ګیمونه دي انډر 19 میچونه دي حمزه خان که دا هم راته ووایي چې ستاسو د بیټینګ کوچینګ دلته څوک دی موږ خو دلته کوچز موږ سره ډېر زیات دي او موږ سره همدارنګه سینیر پلیران هم دي چې هغه نېشنل ټیم پلیران دي لکه شبیر نوري دی موږ سره اجي صاحب استقبال دی کریم اجي دی همداسې افتاب عالم دی همداسې نور لوبغاړي راځي هغوی موږ ته خپل موږ سره کوم شیان چې هغوی ته زده دي موږ سره شریک کوي موږ همغه باندې یادوي ډېر ښه که دا راته ووایي چې ستاسو عمر څومره دی زما خو خپل عمر مې چې دی 14 کاله ده آیا هیله لرئ چې د 19 کلنو په ملي ټیم کې ولوبېږئ او ان شاء الله بس موږ خواريان ډېر کوو ان شاء الله او بس موږ خواري کوو بس ان شاء الله موږ ته به الله پاک خپله وکړي ان شاء الله بریاوې د غواړم مننه چې له موږ سره موږ ته مو وخت راکړو خپرونه مو راسره جوړه مننه ستاسو څخه چې موږ ته توجه وکړله او موږ هم راوغوښتو خپرونو څخه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ لاس کې بیرغونه وړي د صوبې ماشومان دا و زموږ د نن ورځې خپرونه تر بیا چې زه شفیع الله ندیم او له خپل همکار وقار خلیل سره ستاسې په درانه حضور کې مخ کېږو تر هغې مو په لوی الله سپارم ښه وختونه ښې شېبې په الله مو سپارم خدای مو کامیاب لره د وطن ګلانو همیش سره لوړې اوسئ زړور ځوانانو کامیاب لرا د وطن ګلانو همیش سره لوړې اوسئ زړور ځوانانو د شین میدان زمریانو لکه بازان راغلي کرکټ پیدا ښکلا کړه چې افغان